لر او بر مغول نیم چې زخمونو ته به ژاړم مغول نیم چې زخمونو ته به ژاړم انتقام په پرهرونو کې رانغاړم زه افغان چې کله سم سم په سماسم د زرې زرې بدل به درنه غواړم تر ټولو له مخه د خپلو مشرانو کشرانو امزولو په اجازه باندې خبرې به دوی کوو خو هغه به د کار کوو وخت هم کم دی لمر هم تیز دی له پارون ماسپښینه څخه چې کومه پیښه پر چمن پر لت باندې سوې ده د چمن بولدک لار موږ ته صوبایي حکومت او وفاقي حکومت دا له پښتون ژغورنې غورځنګ او له آل پارټیز سره دا کول کړی وي پرونه بله شپه چې موږ به لار خلاصو د پښو دپاره چې دا کم کسان دلې دي په چمن کې دي او کم د بولدک اخوا د کرشي اخوا ته دي نو د دې باندې موږ ټول خوشحاله هم وو چې له موږ سره خوا دې کول وسوی لار خلاصي دا ماشومان مسافر ډیر په تکلیف ولو پرون چې کرشي له ورغلي دي ګیټ له دوی دروازه باندې بنده کړې ده دروازه چا باندې بنده کړې ده دروازه یو لاهوري حمامي باندې بنده کړې ده یو بې غیرته انسان باندې بنده کړې ده چې په لاهور کې حمام نشته حمام ته څوک نه پرېږدي دلته پر ما بادار دی خدای دی زما دلته زما فیصلې کوي هغه باندې بنده کړې ده دروازه نه پرېږدي چې دا ولس ډېر په تکلیف سوی دی زورولي یو زموږ خویندو مندو ته ښکنځلې کړي دي وهلي دي په دې کرنټینا سینټر کې وځلي دي خو موږ تر هغوی غږ نه کولی موږ سر ورته زړولی ولاړ ولو پرون چې د ظلم انتها ته ورسېدو یو خور مور یې راته ووژله په کرنټینا سینټر کې یو فوجي یو پنجابی یو د ګجرانوالا د لاهور پنجابی زما په یو پښتنه خور مور په پلوتو وي او وزنیه نو تر دې حده پورې ورسولو له پرلته څخه سپین ږیري کسان ورلو مذاکراتو ته چې لار خلاصه که وفاقي حکومت او صوبایي حکومت سره خبره سوې ده اجازه یې راکړې ده دوی ورباندې پتراو وکړو او پایرنګ یې باندې شروع کړو سټریټ پایرنګ یې باندې شروع کړو مخامخ یې ویستل تر 50 کسانو یې زیات وویستل تر 10 پورې خو اوس شهیدان دي له هغه وروسته تا زه وژلی یم ته ما ته وایه چې دله لر او بر افغان نارمه وه زه ماخوستن ملي اردو ژغورلی یم دا تر لمر څپه خبره ده له ما سره زه ماخوستن ملي اردو سربازانو ژغورلی یم له تا څخه ستا په لاهوري کارتوس تا زه وژلی یم تر 50 زیات شهیدان په بولدک کې پراته ولو په کندهار په روغتون کې پراته ولو د وینو ورکولو سړی نه ولو د افغان پارلمان غړي راتلل په کندهار کې وینې ایستې ولې ماشومانو ته یې ورکولې د بولدک د یو ډاکټر ویډیو به تاسو کتلی وي چې یو ماشوم مور راخستی دی د مازغه راوتلی و او مور راته وایي چې ته دا وګوره ته دا وګوره ژوندی دی که مړ دی د هغه ماغزه راوتلي دي دا ستا د یو لاهوري کارتوس دا ستا د پتلانه دا ستا د بریتو انتها ده له ما سره ته ما په دې بریتو ژغورې که مې وژنې تر هغوی پورې چې دی په ما کې دا زما د دغې ورځې ننګ غیرت هم ختم کړي چې دا نن راوتلی یم دغه ځای ته مې هم نه پرېږدي نن اوس یو چا میسج دلته راکړی و چې اختر دې مبارک سه نو په دې خبر سو چې په اسلامي ملکونو کې زما خیال نن اختر دی موږ خو په دې ته خلاص نه یو اخترونو ته د افغان بچې په وینو سره دي دا پاکستان دا ریاست له موږ سره تر دې حده پورې تللی دی له موږ څخه اسلام هېر کړی دی یو فرض شی چې اختر دی قرباني به کوو قسم په قرآن دی که به یاد وي چې نن هم په اسلامي نړۍ کې اختر دی یو خلک اختر لمانځي او د نبي سنت یا د نبي فرض د اسلامي یو دغه پر ځای کوي نو بله اخري خبره به دا درته وکړم چې افغان عسکرو سره ماخوستن دوی کومه جګړه پیل کړې وه هغه خو د شپې 12 بجې بیا له اسلام آباد زه کابل ته حال وکئ دا نه ورته وایي چې ټینګ سه ورته وایي جګړه بس که توپک دې ولیدو زه خو بې لاسو بې بغیر بې توپکه ولاړ ولم ټینک دې ولیدو ایمان د دغه دی
توپک او مرمۍ دې ولیدله ایمان خو د بیا معلوم دی بیا دستې د اسلام آباد لوی بادار یې غږ وکړي چې وروره خدای ته وګوره بس ته زیاته موږ د جنگ خلاف یو جنگ نه غواړو ستړي یو تورې ورځې م دي په تاریخ کې کومه توره ورځ به ولمانځو 8 اګست مه د کوټې د وکیلانو دی بله ورځ مه د اے پي ایس د شهیدانو ده بله ورځ مه د بابړې د شهیدانو ده بله ورځ مه د ټکر د شهیدانو ده بله ورځ مه د کوټې د پولیس لاین ده بله ورځ مه د ژوب د کیپزیو د شهیدانو ده پر کومه ورځ وزاړم کوم تاریخ ولیکم کوم